او اوس یو مهم نړیوال خبر. کولمبیا کې زوروره زلزله شوې چې لسګونه کسان پکې مړه او ګڼې ودانۍ نړېدلې دي. تفصیلاتو تر مخه د جنوبي امریکا هیواد کولمبیا په لویدیځه برخه کې د 7.4 درجې زورولې زلزلې له امله پراخ مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې تر دې دمه د لږ تر لږه 22 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا راپورونو له مخې زلزله نن د دوشنبې په سهار رامنځته شوې چې مرکزي د کولمبیا د چوکو سیمې د سن جوز ډیل پلینر ښارګوټي ته څرمه ښودل شوې ده. زلزلې د هیواد په ګڼو ښارونو کې ودانۍ ولړزولې. له ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له امله خلک تر خاورو لاندې پاتې شوي دي. د کالی ببریرا او نورو ښارونو په ګډون یو شمېر ښارونو کې د ودانیو د نړېدلو او زیانمنېدو راپورونه ورکړل شوي، په داسې حال کې چې د ریسکو ډلې د خاورو او نړېدلو ودانو لاندې د بند پاتې کسانو د موندلو لپاره عملیات کوي. یاده زلزله د کولمبیا د پلازمینې سربیره په ګاونډي هیوادونو اګوادور او وینزویلا کې هم احساس شوي دي. چارواکو د افټر شاکس په اړه هم خبرداری ورکړی او د ریسکو او ایمرجنسي ادارو هڅې د زیانمنو سیمو په لور لا چټکې شوي دي. تر دې دمه د مړو او ټپیانو شمیره د ریسکو عملیات له پرمختګ سره د زیاتېدو احتمال لري. دا هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نتورک د ټولو اواز. د علاقائی، ملکی او نړیوال نیوز تر ټولو لوی چینل انډس نیوز نتورک د ټولو اواز. انډس نیوز نتورک